بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نمخ کې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده: پاکستان د برطانوي استعمار ناجایزه اولاد، دویمه برخه. ګرانو وطنوالو، په هندوستان کې په کال 1859 کې د انګریزانو پر ضد بغاوت 2 کاله او 2 میاشتې وو. خو هر کله چې هندوستانیانو ماتې وخوړه، نو انګریزانو د دې بغاوت ډېره ذمهواري په مسلمانانو واچوله. نو انګریزانو په مسلمانانو ډېر زیات ظلمونه پیل کړل، او د انګریزانو ایجنټ او په برټش انډین کمپنۍ کې کلرک د پاکستانیانو پلار سر سید احمد خان به دې جنګي ازادۍ ته جنګ حرامزادګي ویلو. او په دې جنګ کې سر سید احمد خان د انګریزانو ډېر زیات کوبکونه هم کړي وو، چې بیا د هغې نه وروسته د هغه ترقي هم شوې وه. د مسلمانانو په داسې بدو حالاتو کې محمد قاسم نانوتوي په کال 1868 کې په دیوبند کې په یو مدرسه کې د انار د اونې د لاندې د دیوبند مدرسې بنیاد کېښودو، چې یو یې استاد و او یو یې شاګرد، چې د استاد نوم هم محمود و او د شاګرد نوم هم محمود و، چې بیا وروسته په محمود الحسن شیخ الهند باندې مشهور شو. د دیوبند مدرسې 2 بنیادي کارونه وو: یو دا چې د اسلام، قرآن او حدیث اصلي روح په مسلمانانو کې خپور کړي، او دویم دا چې هندوستان د بهرني هیوادونو د تسلط نه آزاد کړي. نو دا د مسلمانانو لپاره په تیاره کې د رڼا یوه څړیکه وه. د دیوبند مدرسې پیغام په ټول هندوستان کې د ځنګل د اور په شان خپور شو. نو دې انګریزان ډېر زیات وارخطا کړل. نو د دیوبند د تحریک د مخنیوي لپاره انګریزانو د سر سید احمد خان په واسطه د اډیګل تحریک بنیاد په کال 1815 کې کېښودو، چې د دې 3 بنیادي مقصدونه وو: یو دا چې د انګریزانو او مسلمانانو په منځ کې اړیکې ډېرې زیاتې مضبوطې شي. دویم دا چې نصابي ژبه به انګلیش وي. دریم دا چې په هندوستان کې چې کوم هم تحریک د انګریزانو پر ضد پیل کېږي، نو مسلمانان به د هغې تحریک مخالفت کوي. لنډغر سر سید احمد خان به ویل چې انګریزان اهل کتاب دي او دوی خدای پاک په موږ مسلط کړي دي، نو پکار ده چې موږ د دوی خپې په هندوستان کې مضبوطې کړو. سر سید احمد خان ته د انګریزانو د اړخه دا کار هم په حواله شو چې د مسلمانانو او غیر مسلمانانو په منځ کې نفاق پیدا کړي. نو اول د ژبې په نوم لنډغر سر سید احمد خان په هندوستان کې اور بل کړو. لنډغر سر سید احمد خان به ویل چې اردو ژبه د اشرافزادګانو ژبه ده او هندي ژبه د لنډرو کوچرو ژبه ده. نو په هندوستان کې لساني فسادونه شروع شول او ډېر زیات کسان پکې مړه شول. خو دلته یو بله خبره د یادونې وړ ده چې اردو خو نه د پښتنو ژبه وه، نه د بلوچو، نه د سندیانو او نه د بنګالیانو. نو آیا دوی هم لنډر کوچر وو؟ نو په دغه وخت کې په هندوستان کې د هندوستان د ازادۍ لپاره یو سیاسي ګوند ته هم اړتیا پیدا شوه، چې د انګریزانو نه د هندوستان د ازادۍ لپاره خپلې هلې ځلې شروع کړي. نو په 28 د دسمبر کال 1885 کې په بمبئی کې د انډین نیشنل کانګرس بنیاد کېښودل شو. د دیوبند تحریک او انډین نیشنل کانګرس په یوه نقطه سره یو وو چې هندوستان به د انګریزانو نه آزادوي. نو د مذهبي تحریک دیوبند د مخنیوي لپاره خو انګریزانو الیګل تحریک جوړ کړو. نو اوس د سیاسي تحریک انډین نیشنل کانګرس پر ضد انګریزانو ته د یو بل سیاسي تحریک ضرورت پیښ شو. چې کله په کال 1906 کې د هغه مسلمانانو چې د چا په شا انګریزان ولاړو او د هغوی ایجنټان وو، د هغوی یو وفد د یو شیعه اسماعیلي فرقې کس د آغا خان په مشرۍ کې د هندوستان ګورنر جنرال لارډ منټو له لاړو، او دوی ته د لارډ منټو له اړخه د مخکې نه ویل شوي وو چې تاسو به زمانه دا مطالبه وکړئ چې پکار ده چې په ټول ټاکنو کې به هندوانو له ووټ ورکوي او مسلمانان به مسلمانانو له ووټ ورکوي. او دغسې د سیاسي مسلې نه انګریزانو یوه مذهبي مسله جوړه کړه. او بیا وروسته د انډین نیشنل کانګرس اکټ 1909 د مورلي منټو ریفارم د لاندې د هغوی دا غوښتنه ومنل شوه، او دغسې د هندوانو او د مسلمانانو په منځ کې د نفاق بوټی نار کړی شو. او په غونډه کې لارډ منټو دوی ته د سیاسي ګوند د جوړولو اشاره هم وکړه. او بیا هم په دغه وخت کې
په کال 1906 کې په ډاکا کې د نواب سلیم الله خان په کور کې د آل انډیا مسلم لیگ بنیاد کېښود شو او همدغه شیعه آغا خان د مسلم لیگ اولنی صدر وټاکل شو. خو زه د پاکستان پښتنو او بلوچو ته یو څو خبرې کول غواړم. اولنی چې کله په کال 1906 کې د مسلم لیگ بنیاد کېښود شو نو په 40 میلیون مسلمانانو کې یو سنی مسلمان بنده هم نو چې یو د شیعه اسماعیلي فرقې کس آغا خان صدر وټاکل شو. نو آیا دا د مسلمانانو پر ضد یو سازش نو؟ دویمه خبره، د محمد علي جناح کورنۍ د کاټیاواړ هندوان وو چې بیا ګجرات ته هجرت وکړو او بیا شیعه مذهب قبول کړو. نو آیا دا یو اتفاق وو؟ دریمه خبره، آیا امت مسلمه د شیعه فرقې والا خلک مسلمانان بولی؟ څلورمه خبره، چې سر علامه اقبال کومه جذباتي شاعري کوله نو هغه د مسلمانانو په ګټه تمامه شوه او کنه؟ هغه خو به ویل سارے جهان سے اچھا ہندوستان ہمارا. پنځمه خبره، آیا دا د انګریزانو په ګټه وه چې یو متحده هندوستان پاتې شوی وي او که هندوستان په درې برخو کې ویشل شوی وي، هندوستان، مغربي پاکستان او مشرقي پاکستان؟ شپږمه برخه، د کشمیر ستونزه یو اتفاق و او که یو سازش؟ اوومه برخه، محمد علي جناح چې ویل چې کشمیر د پاکستان شارک دی نو آیا جناح د تقسیم هند په وخت کې د کشمیر د مهاراجا هری سنگ دا حق نو تسلیم کړي چې کدی د پاکستان سره شاملېږي او که د هندوستان سره؟ اتمه خبره، آیا د 14 د اگست کال 1929 نه وروسته دوه قومي نظریه د هندوستان د مسلمانانو لپاره اوس هم داسې شتون لري لکه څنګه چې د پاکستانی مسلمانانو لپاره؟ نهمه خبره، د پاکستان مطلب څه دی؟ لا اله الا الله. نو آیا دا ناره صرف د وټونو لپاره وه او که مسلم لیگ دا پر اختیار غوښتل؟ لسمه برخه، که چېرته دا د مسلم لیگ لنډغرو پر اختیار غوښتل نو بیا د پاکستان د قانون اولنی وزیر یو هندو جوتندرنات مندل د جناح لخوا ولې ټاکل شوی و؟ نو آیا هغه به د لا اله الا الله د لاندې د پاکستان قانون مخ په وړاندې بوتلو؟ یو لسمه خبره، پاکستان د دنیا د ټولو نه لوی اسلامي هیواد و او د لا اله الا الله په بنیاد جوړ شوی و. نو د پاکستان اولنی وزیر خارجه سر ظفر الله خان چې هغه یو قادیانی و نو هغه به څنګه د پاکستان نمایندګي په مسلمان نړۍ کې کوله؟ دولسمه خبره، چې کله به په اسلامي جمهوریت پاکستان کې جناح کوم سرکاري تقریبات کول نو په هغې کې به په میزونو شراب نو پراته؟ نو په داسې غونډو کې په شرابو باندې بندیز ولې نو؟ دیارلسمه خبره، آیا د تقسیم هند نه مخکې د هندوستان ټولو لوی مسلمان علماو ولې د پاکستان د جوړېدو مخالفت کولو؟ آیا هغوی د هندوستان تقسیم د مسلمانانو تقسیم نه ګڼلو؟ څوارلسمه خبره، په ټوله دنیا کې هغه خلک چې په اقلیت کې وي نو هغوی د جداګانه انتخابات سخت مخالفت کوي، خو د مسلم لیگ مشرتابه ولې د گورنر جنرال لارډ مورلي منټو نه د جداګانه انتخاباتو غوښتنه کړې وه چې مسلمانان به مسلمانانو له ورکوي او هندوان به هندوانو له؟ اخر ولې ګرانو پښتنو او بلوچو ورونو او خویندو، د دې یوې خبرې جواب هم د جناح او د لیاقت علي خان نه راواخله تر د اوسه پورې په پاکستان کې د چا سره هم نشته. مطلب دا چې د پاکستان جوړېدو بنیاد په دروغو ولاړ و او لا 40 کاله تیر شوي نو چې د نیم پاکستان نه زیات د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو. اوس د پښتنو او د بلوچو وار دی چې د پاکستان ازادي واخلي، خو ازادي اغشتل د بنگالیانو په شان د ټوپک په زور اغشتې شي. نو پکار ده چې موږ هم ټوپک ته لاس کړو او د پاکستان نه ازادي واخلو. ګران وطنوالو، چې کله دویم جهاني جنگ په کال 1945 کې پای ته ورسېد نو جرمني او جاپان بالکل تباه او برباد شوي وو. په ځانګړې توګه د جرمني نه خو کنډره جوړ شوي وو او جرمني په دوه برخو کې وویشل شو. خو په 15 کاله کې په کال 1950 کې جرمني دومره اقتصادي پرمختګ کړی و چې هغه د جرمني په اقتصادي پرمختګ کې یوه معجزه ده او اوس جرمني او جاپان د دنیا په اقتصادي پرمختللي هیوادونو کې شمیرل کېږي چې د امریکې او چین نه وروسته جرمني په 3 نمبر او جاپان په 4 نمبر دی. د مسلم لیگ بنیاد په کال 1906 کې کېښودل شو او 140 کاله پس په کال 1929 کې ورله
انګریزانو یو هیواد د پاکستان په نوم پر کیبیک کې ورکړو چې هغه د جرمني په شان د جنگ په وجه په کندراتو نو بدل شوی. خو آیا د مسلم لیگ لنډغرو مشرانو د پاکستان د پرمختګ لپاره په دې 140 کال کې څه پلانونه درلودل؟ بالکل نه. هر کله چې د هندوستان د اخري وایسرای لارډ ماونټ بیټن د جنا سره په اول ځل غونډه وه، نو د غونډې نه وروسته لارډ ماونټ بیټن ویلي و چې د جنا سره د پاکستان د راتلونکي اړوند هیڅ پلان نشته، تر دې چې پاکستان خو بیا خپل سالمیت هم برقرار ونه ساتل شو او په 40 کاله کې دننه په میز وشلیدو. د پاکستان اقتصاد د بهرنو مالی ادارو لکه د انټرنیشنل مانیټری فند IMF، ورلد بانک، ایشین ډیولپمنٹ بانک او داسې نورو مالی ادارو پر محکرم باندې ولاړ دي او دا ټول ادارې د امریکای په کومک ولاړ دي او دغه پاکستان د تل لپاره د امریکا په غیر مستقیم ډول غلام وي او د امریکای په یو ټلیفون باندې د پاکستان ټول سیستم لمنځ نازي. د پاکستان په جوړېدو کې خو مسلمانانو خپل قیمت ادا کړو چې د ځوانو جنکو مخکې به د هغوی مور، پلار، ورونه او خاوندان قتلېدل او بیا به د هغو جنکو د ناموس سره اجتماعي لوبې کېدلې. نو آیا د مسلم لیگ دې لنډغرو ته پته وه چې په مشرقي پنجاب کې د مسلمانانو سره څه کېدل؟ او که دې لنډغرو ته پته نه وه، نو بیا دې مشرانو خپله ایجنډا نه بلکې د انګریزانو ایجنډا مخ پر وړاندې بوتله. او که دوی ته پته وه، نو د هغو بدبختو له مخنیوي لپاره د دوی سره څه پلانونه وو؟ بالکل نو. نو د دې نه دا خبره ثابتېږي چې دوی د انګریزانو په ښودنه یو داسې هیواد غوښتلو چې د هندوستان د مسلمانانو طاقت په 3 برخو کې وویشي او هم هغه شان وشل. او مسلمانان چې د پاکستان د جوړېدو لپاره د کومو بدبختو سره مخامخ شوي، نو که دا ټوله دنیا پاکستان شوی وي، نو هم پاکستان د مسلمانانو په ګټه نه تمامېدلو. په میلیونونو کسان د پاکستان لپاره نه بلکې د پاکستان په وجه مړه شوي دي او د دوی دا تش په نوم مشران لکه جنا او لیاقت علي خان په کار وه چې محکمې ته راښکاودې شوي او په دوی د بشري حقونو له منځ نه وړلو په وجه مقدمه چلیدلې وې او په دار ځړول شوي وې. خو د دې دومره قربانو په بدل کې پاکستان د اوسه پورې د مسلمانانو او د اسلام څومره خدمت کړی دی. البته یو څو کارونه خو کړي دي چې د محمد علي جناح په وینا هغه د پاکستان گورنر جنرال شو. د مال روډ نوم شاهرای قائد اعظم، د لټن روډ نوم غازی علم الدین شهید روډ، د درمپورا نوم مصطفی آباد، د جید مندر چوک نوم بابری چوک، د لایلپور نوم فیصل آباد او د منګمری نوم ساهیوال کېښودی شو. آیا د دې سره د پاکستانیانو کومه اقتصادي ستونزه حل شوې ده؟ دا یو ستر حقیقت دی چې عام ولس د مسلم لیگ د دې لنډغرو د لاسه د خپلې تباهۍ او بربادۍ نه پرته بل هیڅ هم نه دی لیدلی. سیاسي طور خو د پاکستان دا حال دی چې دا واحد یو داسې عجیبه هیواد دی چې د فوج مشر د پاکستان د یو نوکر په توګه د پاکستان صدر هم پاتې کیږي او وزیر اعظم هم. او شاوخوا 30 کاله د پاکستان فوج په مستقیم ډول او 40 کاله په غیر مستقیم ډول د پاکستان د نن او د سبا مالکان دي. او چې د دښمن سره د جنگ خبره راشي، نو بیا دا فوج 93,000 پتلونونه د ډاکې پر اسکورس ګراوند کې پرېږدي. د کال 1902 نه پس هر کال د 14 دسمبر ورځ پاکستان د یوې تراژیدۍ په توګه یادوي او د بنگلادیش ولس د جشن ازادۍ په توګه لمانځي. د هندوستان اخري وایسرای لارډ ماونټ بیټن په کال 1939 کې ویلي وو او لیری کولن په خپل کتاب فریډم ایټ میډ نایټ کې لیکلي دي چې پاکستان به په 15 کاله کې دننه په میز شلیږي او هم هغه شان وشل او روان دي نور به هم شلیږي ان شاء الله. خو د حیرانتیا خبره خدا وه چې لارډ ماونټ بیټن خو د دې سیمې کس نه و. هغه د لږ وخت لپاره دلته راغلی و او هغه ته دا پته وه چې مغربي او مشرقي پاکستان د 15 کالو نه زیات یو ځای نشي پاتې کېدی. او دا خبره مولانا عبدالکلام آزاد هم کړې وه چې د جنا او لیاقت علي خان د مرګ نه وروسته به مشرقي او مغربي پاکستان د یو بل نه جدا کیږي. نو جنا لنډغر خو هم د دې سیمې کس و، د انګریزانو ډېر پوخ جاسوس و او د هندوستان د مسلمانانو نمایندګي هم کوله. نو هغه ته ولې پته نه وه چې پاکستان به په 15 کاله کې ورانیږي. او چې کله په مشرقي پاکستان کې
د بنګالیانو قتل عام شروع نو د هندوستان نه په کال 1929 کې را تښتېدلي بهاریانو او داسې نورو کسانو به د پاکستان د فوج مرسته کوله. خو چې کله بنګلادیش جوړ شو نو هغه ټول تر د اوسه پورې په بنگلادیش کې په خیمو کې د ځناورو نه بدتر ژوند تېروي. خو پاکستان په پاکستان کې نه پرېږدي چې دلته یې راولي او د کال 1902 نه هغوی په دې انتظار دي چې پاکستان ته به ځي. خو دا خلک د دې مستحق دي. دوی ولې په کال 1947 کې د خپل پلار نیک وطن هندوستان نه راتلل؟ دوی ته پته نه وه چې د پاکستان هیڅ راتلونکي نشته. او بیا چې کله په مشرقي پاکستان کې مکتي باهني د پاکستان نه د ازادۍ جنگ شروع کړو نو دوی له پکار وو چې د پاکستان پر ضد دوی د مکتي باهني مرسته کړې وي. خو دوی د بنګالیانو په قتل عام کې د پاکستان د فوج مرسته کوله. ولې دوی ته پته نه وه چې پاکستان خو د هندوستان د مسلمانانو لپاره یو ځان له هیواد جوړ شوی. نو بیا چې کوم مسلمانان په هندوستان کې پاتې شوي نو پاکستان هغه مسلمانان داسې هېر کړل لکه څنګه چې یو مور خپل حرامي اولاد چېرته لرې په ګندګۍ کې وغورځوي او بیا یې هېر کړي. د دې موضوع اړوند زما د بل ویډیو انتظار وباسئ. ګران وطنوالو، اوس به په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.